د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو ځوان و، هغه به ګانې یلې، ګانې به جانې به یلې، بس اندای د کروبور و او ټکاله به ورته میلېدله. څه کله دا ځوان بوډا شوه ده، اواز یې ختم شوه ده، نه ټکاله یې بند شوي، څه کله یې اواز ښه و ټکاله به ورته میلېدله، څه کله یې اواز بند شو، اواز یې ختم شولو، ټکاله یې ختم شوله. دو ډېر حیران شولو، سوچ یې کړی چې څا لوړ شه جنت البقی ته، جنت البقی کې به کښېنې. کله دو جنت البقی ته لوړ ده، د ګانو بجانو ولا ځوانه بوډا شویه، بډاتوب کې سوچ وکړو چې لوړ شه جنت البقی ته. کله جنت البقی ته راغلو نه الله ته سوال وکړو چې الله څه کله مې اواز ښه و، ځوان و، نه ټکاله به راته میلېدله، ګزران به مې کېدلو، زندګي به مې تېرېدله. ای الله اوس مې اواز لوړ و، اواز مې ختم شولو او ټکاله بند شوله. ای الله زه ښه ډېر وږی یم، ای الله تو مخ ته راغلی یم، وږې خېټه مې ترې وړې ده، ای ټکالې دپاره راغلی یم. ګوره مو عزتمندو د الله محبت دپاره نه و راغله، ای ټکالې دپاره راغلی و، الله نه یې ټکاله غوښتله. نو عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي کې خوبیولی و، خوب کې ورته اواز وشولو چې ای عمره چک شه، ای مو یو بنده مو ته اواز کوي، جنت البقی کې مو یو بنده پروت ده، مو ته اواز کوي، ویر شه. دا ګوره جنید بغدادي نه و، عبدالقادر جیلانی نه و، ابراهیم بن ادهم نه و، ایګانو بجانو ولا سړی و، ټول عمر یې ګانې لیدي، ټول عمر یې د الله نه فرماني کړې ده. عمر رضی الله تعالی عنه څنګه دا اواز واورېدلو فورا راچک شولو، پاڼې مبارکې نه واچولې، پګړۍ نه که په سر، پرې خمنډه مسجد نه راووتلو، سرګردانه مسجد نه راووتلو، او په سر یې ټوپۍ نه وه، خیلې په سر نه وه، پګړۍ په سر نه وه، تور ساره، پرې خمنډه مسجد نه راووتلو، منډې یې والې جنت البقی ته لاړو. هغه وخت کې جنت البقی کې ونې بوټي دا ډېر وو، نه دا بوډا پروت و جنت البقی کې. نو عمر رضی الله تعالی عنه کله جنت البقی ته ورسېدلو، نو د عمر رضی الله تعالی عنه د قدمونو اواز یې واورېدلو، بوډا د عمر رضی الله تعالی عنه د قدمونو اواز واورېدلو. څنګه چې بوډا وکتلو دا خو عمر راپسې راغلو، فورا چک شولو. د بوډا سوچ وکړو چې دغه عمر رضی الله لکه مونه خبر شویه، دا به اوس مو ته کوړی راکوي، مو به مړوي وایي به مه. نو دو مخکې منډې وایي، عمر رضی الله تعالی عنه رستنه ورپسې ده، د بوډا ته وزونه کوي چې ای بوډا منډې مه وایه، ای بوډا تخته مه، زه رغلی نه یم، زه چا رستولی یم، زه خپله تا پسې نه یم رغله، زه تا پسې چا رستولی یم، ای بوډا ودره. دا بوډا ودرېدلو، حیران شولو، عمر نه یې پوښتنه وکړه رضی الله تعالی عنه چې ته چا رستولی یې ما پسې؟ نو عمر رضی الله عنه فرمایي چې ای بابا ته څو چا ته اواز کوي، زه تا پسې هغه رستولی یم. څنګه دا خبره ورته وکړه، دا بوډا په ځمکې باندې راپرېوتلو، بېهوشه شولو، ویلو چې ای الله ټول عمر مې تا نه فرماني وکړه، ټول عمر مې تا په نافرمانیو کې تېر کو، ای الله ټول عمر مې ته خفا کې، نن زه تا ته خېټې دپاره راغلی وم، ای الله مو تا نه ټکاله غوښتله، ای ټکالې په خاطر مو تا ته اوازونه کولو، ای الله تو مو سره دوره د رحم وله معامله وکړه، ای الله دې مو ګناهونه معاف کړي، ای الله دې مو ګناهونه معاف کړي. دا مفي غوښتله الله نه، اندي کې یوه چیغه یې وواله او روح ونه ووتلو، مغزې کې مړ شولو. عمر رضی الله تعالی عنه دې سړي په خپله جنازه وکړه او قبر کې دفن کو. ټول عمر یې ګانې هیلې وي، ټول عمر دې الله نه فرماني کړې وه، زړه سره یې الله ته اواز وکړو، زړه سره یې توبه وباسله. الله رب العزت داسې مقام ورکو چې عمر رضی الله تعالی عنه د هستې ته ویلو چې مو یو بنده مو ته اواز کوي، ته ویر شه د هغه پوښتنه وکړه،
دی الله مفی برداشت نکا دی بوډا ګناهګار دی الله رحم برداشت نکو مغز کی چیغه وواله سلیونه ووتله او هغه ځای کې وفات شولو هر څومره ګناهګار مو عزتمندو که انسان ده که زړه سره الله ته آواز وکړو زړه سره توبه وباسله الله به ټول ګناهونه رفع دفع کړي